زمونږ طالبان ګلان دي، ګلان په خدای قسم. دا هغه هلکان دي، هغه طالبان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وصیت کړی دی. وی تاسو له به د اطرافو نه خلک راځي او علم به حاصلی، د علم طلب نرحبو بهم، مرحبا ورته ووایي. دا هغه بچي دي چې رسول الله مبارک فرمایي چې فرشتې وزرې ورته خوروي. دا هغه بچی دی چې رسول الله مبارک فرمایي که دا بچی د علم په طلب کې مړ شو، علم یې حاصلو او په خپل کټ پوزې کې مړ شو د علم په طلب کې، دی له به خدای د شهید برابر اجر ورکړي او د شهید مرتبه ورکړي. طالب خو یو مقام لري زمارونو، طالب خو یو حیثیت لري. زمونږ په تورنګزو ولې عباده را ټول عمر دوی طالبان ساتلي، زمونږ په تورنګزو ولې عباده را ټول عمر په جوماتونو کې طالبان ساتلي، ډوډۍ پې خوړلې.